د هر میاشت خپل یو فضیلت دی. د محرم الحرام هم د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. لومبی مقام خو دا وره چې د آیات ته کوم ما بیان کړ چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. په دې کې څلور میاشتې ډېرې د قدر او د عزت دي. نو دا خو الله په قرآن کې ویلي دي. بیا رسول الله مبارک د دې میاشتو تعین کړی دی. هغه میاشتې کومې دي ما ته وګورئ. اول یې ته زه عربی کې ویم، بیا به یې راته پښتو کې د هغې غدغه وکړم. یو په هغې کې ذیقعده ده، دویم نمبر ذوالحجه ده، دریم نمبر دا نن محرم چې شروع شو دا ده. دا درې واړه په یو ترتیب باندې دي. او یو پکې یو بله میاشت ده چې هغې ته موږ په عربی کې رجب المرجب وایو، او تاسو پښتانه ورته وایه د زبرګې میاشت وایې. د زبرګې میاشت وایې. دا څلور میاشتې د حرمت او د عزت ولې دي؟ الله وله ورکړي دي. الله وله دا شان ورکړی دی. اوس پکې ته ولې؟ نو الله کړی دی. د الله نه تپوس وکړه. خو دا څلور میاشتې پکې عزتمند دي. نو هغې څلورو میاشتو کې دا محرم الحرام هم د عزت او د اکرام او د تقویم میاشت ده. یو دا ده. دویم نمبر په دې میاشت کې زمونږ بعضې علما وایي او بعضې د احادیثو نه ثابت دي چې دې محرم په میاشت کې او د دې یو تاریخ را روان دی 10 نمبر چې موږ ورته 10 محرم الحرام وایو. پښتو کې ورته موږ د عاشورې 10 تاریخ وایو. په دقې 10 تاریخ څه عجیبه واقعات شوي دي، څه عظیم واقعات شوي دي. انشاءالله بله جمعه پکې راځي. نو هغه 10 عظیم واقعات برته زه انشاءالله په آینده جمعه کې بیانو. نو یو د دې میاشتې خصوصیت دا دی چې په دې کې په 10 تاریخ عظیم واقعات شوي. دویم نمبر د دې خصوصیت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خاندان نبوت چې د رسول الله مبارک کم خاندان دی، د هغې خاندان نبوت 2 زنانه او نارینه د دې محرم په 10 تاریخ باندې د یو ډیر عظیم او د یو ډیر لوی مقام والا مرتبه چې د شهادت ته په هغې باندې الله هغوی له شهادت ورکړی دی. نو د محرم دویم نمبر لوی مقام او فضیلت د دې د وجې دی. دریم نمبر د دې محرم په دې واقعاتو کې یو بله واقعه شوې ده. مونږ خو چونکې د بعضې خلکو د وجې بس زمونږ په دې ذهن باندې دې دپاره لږ دا ذهن کولو کې دا خبره بس سوره ده چې یاره د محرم دا میاشو د حسنینو کریمینو مبارکینو د وجې دا ډېر لوی عزت لري، ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري. زمونږ د استاد ذهن کې د بعضې فرقې د وجې دا خبره ناسته ده. خو دا یاد ساتئ بېشکه دې کې شک نشته. د رسول الله مبارک خاندان نبوت د هغوی سره مینه، د هغوی سره محبت دا د ایمان جز دی. د ایمان جز دا د ایمان یو اهمه حصه ده. دا به یاد ساتئ. بېشکه د هغوی سره به زموږ مینه هم وي، هغوی سره به محبت هم ساتي. کو دې ونه ساتو والله العظیم لوی عظیم ګناهګار یې. او زه یو اکثر خبره کومه سجانه دا وره چې د خاندان نبوت ډېر لوی شان دی، ډېر لوی مقام دی. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دین دپاره ډېرې لوی قربانۍ ورکړي، ډېرې لوی قربانۍ. د نبوت نه پس چې کومې قربانۍ رسول الله مبارک تر د مرګه پورې ورکړي دي دا د تاریخ یو عظیمه حصه ده، د اسلام یو عظیمه حصه ده، د تاریخ یو عظیمه حصه ده. رسول الله مبارک ډیر تکلیفات ډیر قربانۍ ورکړي دي. د هغې بیان کول دا وخت مناسب هم نه دی او نه کولی شم. خو تاسو په خپله سوچ وکئ چې د طایف واقعه ځان ته راواړوئ چې د رسول الله مبارک وجود مبارک د وینو نه ډک شو، سر مبارک نه وینې روانې دي باقاعده په نص د حدیثو ثابت ده. بیا رسول الله مبارک دې ته وګوره چې خپل وطن پرېښودل
دا صرف د خولي خبرې نه دي، دا چې راباندې کله راشي او په زوره د دې خپل وطن او د کلي او د کور نه وځي بیا وتا ته پته ولګي. ډېر سخت امتحان دی، الله دې د دې امتحان نه وساتي، ګران کار دی. بیا د هجرت نه پس مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تګ، بیا هلته د غزوې بدر اسجانه ډېر سخت جهاد راغلی دی. رسول الله مبارک د بدن نه کپړه پروتې ده، الله ته په جلا باندې دا صادر پرېوتو، الله ته دومره جالب د غزوې بدر بیان او واقعه راغلی ده. بیا د احد واقعه، الله اکبر، زویم د هغې دپاره غوږونه پکار دي چې واوري، دا غوږونه هغه نشي اورېدی. د هغې دپاره ژبه پکار ده چې هغه واقعه بیان کړي چې هغه د احد په میدان کې کوم ظلم د رسول الله مبارک د صحابو سره رسول الله مبارک سره شوی دی. هغه سترګې چې د هغې ته لیدلو کې په کتابونو کې دا نشته، د رسول الله مبارک د هغې مبارک وجود نه غاښونه مبارک پروتي دي، په سر کې کړی ورننوتې ده. دا څومره لوی تکلیف دی. بیا د احد نه پس بیا غزوې خندق، یار لوی تکلیف دی. د رسول الله مبارک خپلې ګېډې ته کاڼي تړلي دي. الا هذا القیاس زه به درته کمه یادوم، خو ما ته وګورئ، دا ستاسو یو خبرې ته راولم چې د خاندان نبوت سره به محبت ساتو، مینه به ساتو. رسول الله مبارک چې دا څومره تکلیفات راغلي دي، د دې سوال یې موږ نه دی کړی چې تاسو محبت ما سره ساتئ یا زما د دې نه دي ویلي. زه وی د دې سوال نه کوم، خو زه رانه یو سوال کوم، یو سوال. رسول الله مبارک یو دا د قرآن شریف حصه ده، فاروق جانا په 19 سپاره کې غالبا د آیات دی چې زه تاسو نه سوال د هېڅ شي نه کوم چې دا ما دومره قربانۍ ورکړې، خو د یو شي سوال نه کوم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة قربا. څه سپاره 19 ده غالبا. قل لا اسألکم علیه اجرا، زه د احد د وینو هغه سوال تاسو نه کوم، زه د بدر د وینو هغه سوال تاسو نه کوم، زه د طائف په هغې کاڼو کې چې کوم کاڼي په ما لکه د باران راورېدلي، زه ستاسو نه د هغې سوال نه کوم. زه که تا نه سوال کوم د یو خبرې تاسو ټولو نه د قیامت د ورځې پورې مسلمانانو سوال کوم چې قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. زه صرف د دې سوال کوم چې زما د اهل بیتو سره مینه ساتئ. الله اکبر. الا المودة فی القربى، زما د خاندان نبوت سره مینه ساتئ، محبت ورسره ساتئ. زه د نور څه سوال نه کوم، خو د دې سوال د نه کوم. رسول الله مبارک وایي چې زما د خاندان نبوت سره مینه ساتئ. نو د خاندان نبوت سره مینه ساتل دا د ایمان جز دی، لازم جز دی. دا به موږ ساتو. او د کوم سړي په زړه کې د خاندان نبوت مینه نه وي، قسم په خدای کو په دې کې ایمان وي.